بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټولو نه مخکې کل عام وانتم بخیر. د زړه کومې او د زړه تله تاسو ټولو ته د رمضان المبارک د راتلو مبارکي وایم. الله دې ټولو ته رمضان المبارک مبارک او الله دې موږ تاسو د خیر او د عافیت میاشتو ګرځي. الحمدلله موږ تاسو دعا کړې و او زموږ تاسو باور رسي الله زموږ دعا قبلوي. موږ دعا داسې کوله خیال موږ وردا سورځي سی یا الله رمضان موږ تراولې په داسې حال کې چې په اتفاق سره رمضاني. الحمدلله په اتفاق سره رمضان اوس کدام زینی سموتې نه سی تاسو ویلې ما ویلې دا به اوقات جنجالو. الحمدلله چې په اتفاق سره رمضان راغی. اکثر اسلامی امت ټول نن څنګه ده نن روزه ده. نو الله دې زموږ تاسو لپاره د عبادت او د الله د رضا سبب او ذریعہ وګرځي او دا میاشت الله په داسې وخت کې لمونږ نه خلاص کی چې الله لمونږ ناراضي او موږ له الله ناراضي او په داسې حال کې د الله دا رمضان لمونږ نه وباسي سیوا زره ګناه هم په موږ تاسو باندې پاتې نه چې موږ تاسو ژوندي یو صحت خاوندان یو روغ جوړ یو زمونږ د عبادت مابین کې مشکل نشته او الله موږ ته راورساو. زمونږ تاسو دوستان دي یو جمعه مخکې وفات شوي د رمضان له خیر او برکت نه محروم شوي. دا ډیر د الله لوی احسان ده. په ورځ د قیامت چې د چا په عمل نامه کې ډیر رمضانونه وي هغه به شهداونه مخکې جنت ته داخليږي. حدیث کې راځي و دوه کسانو یو شهید شوی دی الله په لار کې د بل په عمل نامه کې یو زیات رمضانو هغه چا په عمل نامه کې چې زیات رمضانونه هغه له شهید نه مخکې جنت ته تللی وو. الحمدلله دا ډیر دی الله انعام ده چې زمونږ تاسو په عمل نامه کې الله بل رمضان هم ولیکه او ورته راورسېدو. الله دې په خیر او عافیت تر اخره مونږ تاسو کې ژوندي پاتې کړي. نو دا ډیر لوی نعمت دا ډیر شکرانه کول پکار دي او الله نه بیا وختل پکار دي چې دا رمضان یو آن یو لحظه هم باید موږ په غفلت باندې تیر نکو. شپه او ورځ عبادت ته او د عبادت لپاره چې څومره اسباب او وسایل وي هغه باید موږ په کار واچو او په بهوده کارونو باندې په ډیر خوراکونو باندې په بیځای مجلسونو باندې باید بالکل موږ وخت ضایع نکو. صرف د خپل رسمي وخت سره ترازو دا پول مصرف کو او لغنه ورسته د پوره دی الله د عبادت لپاره خصوصا په شپو کې چې څومره له لاسه کیږي هغه عبادت کوي. چې د ورځ کې څومره پاره ټیم د ته پیدا کیږي په هغه ټیم کې استراحت کوي چې سړی د شپې لپاره څنګه ښه بیدار یو ښه چستی. راځو درس دوستانو دا ما تاسو الحمدلله د رمضان باره کې موږ پلانونه جوړ کړي او تاسو هم ښه منظم وړاندې کړي دي. د روزي لپاره درې قسمه شرایط دي. یو ته وایي شرایط فرضیت، بل ته وایي شرایط ادا او بل ته وایي شرایط صحت. څو قسمه شرایط دي؟ شرایط فرضیت په کومو شرطونو باندې روزه فرض سره مسلمانانو. بل زموږ تاسو پرونو ویل شرطونه دي ادا په کومو شرطونو باندې باید سړی روزه ادا کړي. نه وایو کوم شرطونو باندې روزه صحیح کیږي د ټولو باندې ګوره فرق کوي ځان په پوه کوي. تکرار کوي را سره شرطونه د فرضیت، شرطونه د ادا او شرطونه د صحت. الحمدلله موږ ته شرطونه د فرضیت ویلې پرونه بل ورځ پرونه شرطونه د ادا ویلې چې په چا باندې کوم شرطونه موجود سي په هغه باندې ادا کول د روزي په ضرور دي. نن به وسوایو چې په کوم شرطونو باندې روزه صحیح کیږي. متى يصح اداء الصوم څو روزه ادا کول صحیح کیږي. یو ادا کول دی غزان ته څو روزه ادا کول څنګه کیږي صحیح کیږي. يصح اداء الصوم اذا توفرت الشروط الاتيه چې کله دغه لاتلون کې شرطونه موجود شي نو روزه ادا کول څنګه کیږي صحیح کیږي. اول ټول څلور شرطونه دي. اينوي بالصوم في الوقت الذي تصح فيه النيه چې کله ته د روزي نیت وکې او په داسې وخت کې نیت وکې چې په هغه وخت کې د روزي نیت صحیح کیږي نو روزه صحیح ده. او که تا نیت نه و کړی د روزي یا په داسې وخت کې نیت کړی چې په هغه وخت کې نیت نه صحیح کېده بیا روزه نه ده صحیح. به طور مثال یاد بگیرید دقیق درباره روزه رمضان و روزه نفلی تمام شب که تو نیت کنی نیتت صحیح است. صبح پیش از چاشت که نیت کنی نیت رمضان کنی یا نیت روزه نفلی نکنی این نیت چی است؟ صحیح است. اگر تو در این وقت تمام شب یا در روز پیش از چاشت تو نیت رمضان کردی یا نیت روزه نفلی را کردی روزه چی است؟ صحیح است. و اگر تو به خاطر روزه رمضان یا به خاطر روزه نفلی پس از پیشین نیت کردی این نیتت صحیح نیست. گفت ان شاء الله فهمیدین؟ دقیق فهمیدین کلیتان؟
به خاطر روزه ماه رمضان و به خاطر روزه نفلی نیت در کدام وقت صحیح است بگوین؟ تمام شب و صبح پیش از چاشت. اگر در این وقت نیت کردی نیت چی است؟ صحیح است، روزه صحیح است. و اگر تو پیش از چاشت نیت نکردی پس از چاشت نیت کردی یا به خاطر نفل یا به خاطر رمضان، این نیت صحیح نیست. پس از چاشت باز یعنی که نصف روز تیر شود باز نیت صحیح نیست، روزه صحیح نیست. صحیح شد؟ همچنان به خاطر روزه نظری که تو روزه نظر کرده بودی من چند روز روزه میگیرم یا فلان روز روزه میگیرم، به خاطر روزه نظری نیت از شب ضرور است. از کجا چه ضرور است؟ از شب ضرور است. اگر تو در روز نیت کنی روزه صحیح نیست. و همچنان رمضان از پیش قضا شده یک روز، یا خوردی یا مریض بودی یا مسافر بودی، آل روزه رمضان قضایی شمیاری برای قضایی گرفتن که روزه قضایی ماه رمضان تو میاری، برای عظیم شو نیت کردن چی است؟ ضرور است. اگر تو پس از صبح نیت کردی که من امروز و فلان روزه قضایی را چی میکنم روزه میگیرم، این با صحیح نیست. فهمیدین گپا؟ به خاطر نظر و به خاطر قضای رمضان که تو روزه میگیری، نظری روزه را میگیری. نظر روزه را ما و شما میشناسیم. یک کسی بگویه اگر بچه ما صحیح سالم آمد ما به خاطر رضای خدا 2 روزه میگیرم یا چهارشنبه و پنجشنبه روزه میگیرم. اینا میگه نظر او چیزی میگه که انسان سر خود یک چیز را لازم کند، سرش لازم نباشه سر خود لازم کند. او باز 2 قسم نظر معین است و نظر مطلق است. نظر معین مطلق بگوی، نظر معینی معنی فلان روز روزه میگیرم، یا نظر مطلق چند روز روزه میگیرم. همونطور بگی به خاطر روزه گرفتن نظر یا به خاطر روزه گرفتن قضای رمضان که تو قضایی میاری چه وقت نیت ضرور است بگوین؟ از شب. اگر تو روز نیت کنی، اگر صبح داخل شد و تو پاس گفتی که آل ما فرانکی روزه میگیرم نظر یا قضایی رم، این نیت باز صحیح نیست. صحیح شد انشاءالله؟ خب اول ان ینوی بصوم سنیتو کی دی روزی فی الوقت الذي په هغه وخت کې يتصح فيه النیت، په هغه کې نیت څنګه کیږي؟ اگر در اتر وقت نیت کدی که در وقت نیت صحیح میشه روزی صحیح است ورنه صحیح نیست. دا یو شرط. دوم که آسان است دومش که زن از ماهوار مریضی و از حیض و نفاس چی باشد؟ پاک باشد روزی صحیح است. اگر یک زن در حیض و در نفاس روزه گرفت روزیش صحیح است؟ روزه خو گرفت نیم میگیرم گرفتی خور چون که ماهوار مریضی است یا در نفاس است روزیش صحیح نیست. ان تكون المرأة سوی خذ طاهرة پاکه من الحیض والنفاس. لچش نه؟ لحیض و نفاس نه. برای ما متوجه باشن تو در روزی نیت تو که خو تا روزه حالا صحیح ده سه هغه شیانو خالی است کوم شی روزه فاسده وی. چی گفتم؟ هر چیزی که روزه را فاسد میکند تو از او خالی باشی روزیت صحیح است. اگر از او خالی نباشی روزیت صحیح. به طور مثال تو در رمضان نیت کردی روزه را میگیری، خود در رمضان خوردی یا نوشیدی روزیت صحیح است. نیت کردی رمضان خود مابین خوردی نوشیدی، این از او چیزی که روزه را فاسد میکنه که خوردن و نوشیدن است یا جماع کردن است، از این تو خالی نیستی در روز خوردی یا جماع کردی، این روزیت صحیح نیست. ان یکون صائم سوی در روزدار خالیا من الاشیاء التي خالی بی له اشیاء تفسد الصيام ساقه چی کوي که او رمضان چه میکند؟ فاسد میکنه. کل اکل و شرب والجماع لکه خلل چکل او جماع کول و ما فی حکم هذه الاشیاء او هغه شان چې دې په حکم کې دي لکه نور مختلف مفسدات دي. لدغه مفسدات ټول نه کو روزدار پاکو نو روزه څنګه ده وای صحیح ده. او کله دغه شان له خوراک نه له چکاک نه له جماع نه پورس کې روزدار پاک نه و روزه صحیح نه ده. څلورم واخري څلورم شرط د صحت لپاره جنابت لری کول شرط نه دی. ته د شپې جنوبي سحر د باندې راو خود روزه داخله سوا په داسې حال کې چې ته جنوبي نو ستا په روزه باندې هیڅ اثر نه کوي. شاوبا خانه خود هم بستری کده بودی یا شیطان تو را بازی دیده بود به ادبی ما که صبح خیسی که ملا اذان داد در حال جنابت سرت روزه داخل شد، اما جنابت معنی روزه نیست. اتو نه که هو ما خو جنوب سم روزه ما صحیح نیست، هیچ مشکلی نیست. ولا یشترط شرط نه د صحت اداء صوم لپاره د صحت ادا کول د روزه چه شرط نه ده. ان یکون صائم خالیا من الجنابه چې دا روزدار و خالی ویل چی نه که روزدار از جنابت این شرط نیست.
ځکه عائشه صدیقه وایي رضی الله عنها وای رسول الله به سبا کړ رمضان کې سبا بس په داسې حال کې هدای به جنوب یعنی روزه را شروع میکرد در حالی که خودش چی می بود؟ جنوب می بود. این به خاطر جواز، چون که رسول الله خو هادی البشر است، برای ما و شما راهنما الله راهی کرده. و سحر که به داسې وخت به داخل سه چې دای به جنوب بیا به سحر داخل سه او غسل به وکړو روزه به نیول هیڅ مشکل پکې نه و. ان شاء الله الهو فهمیدن چند شرط است برای صحت؟ 4 شرط. تکرار کنین. اول کی نیت ضرور است. که در چه وقت نیت؟ وقتی که صحیح می شود. که من براتون تقسیم کردم، رمضانم گفتم، نفلم گفتم، نظرم گفتم، کفارم گفتم، کلی کلی گفتم. دوم شرط که زن از مریضی چی باشد؟ پاک باشد. سوم روزدار از اشیایی که روزه را فاسد میکنه چی شود؟ پاک باشد. من برش تشریح کردم. و جنابت، از جنابت پاک شدن برای صحت روزه شرط. روزه چند قسم است؟ 6 قسم. روزه چند قسم است؟ اما کلی تانم اسلامی ثقافت است، بعد هر کس در ذهنش باشد. این ضرور نیست که بعد فقه میسر دیدم یاد گرفتم. نه، روزه چند قسم است؟ 6 قسم. فرض، دیگه دوم واجب، سوم سنت، چهارم مستحب، پنجم مکروه، ششم مفسد. چند قسم روزه است؟ فرض، واجب، سنت، تکرار کنین، مستحب، مکروه و مفسد. 6 قسم روزه است. فرض روزه کدام روزه است؟ ماه رمضان. یگانه فرض روزه کدام روزه است؟ ماه رمضان. انواع صيام، انواع رمضان، انواع روزه ينقسم الصيام الى 6 انواع. رمضان به چند قسم تقسیم شده؟ روزه به 6 قسم: فرض، واجب، مسنون، مستحب، مکروه و محرم. چنگه؟ حرام. اول فرض، عمل فرض په صوم رمضان. روزه فرضی یگانه چند روزه است؟ بگوین. اگر کس شما پرسان کرد که روزه های فرضی را تشریح نماید، اگر در سوال آوردیم روزه های فرضی را چه کنید؟ شما چی میگین؟ روزه فرض چند روزه است؟ 1 روزه است. کدام روزه است؟ ماه رمضان. اما الواجب، اینجا وقتی ما پر شد واجب ان شاء الله باستور میکنیم. اگر نیما خو قصد داشتن که این واجب انشا کنم، خبر و خیر است که از فرض خلاص شد سر واجب استاد میشیم. صحیح شد ان شاء الله. دیگه خو ان شاء الله صحت شما خو خوب است، برای رمضان آماده هستین، چیزی مشکل خو نیست ان شاء الله. نهایت از احتیاط کار بگیرین. خدا نخواسته تر نگوین که او باشه قرار شد روزه گرفتن دماغ ما خراب است. نه نه نه. احساس تنگی، احساس افسردگی، یار امروز طبیعت ما خراب است، روزه گرفتیم قرار شد که در خانه کی بودی که میشه که دیگه بزنه یک چپات ور بزنه که قرار روزه گرفت. نه نه نه. بسیار احساس خوشی و خوشحالی کنین. چی کنین؟ احساس تر و تازگی، احساس خوشی و خوشحالی. این ما مستفید هستم الحمدلله احساس خوشی میکنیم. شما خو جوان هستید باید کلتون احساس چی کنین؟ زیاتر خوشی کنین. چرا یک نعمت بزرگ خداوند برای ما و شما رسان. راست بگو سپچا باندې یا الله لوی نعمت څنګه خوشاله کی خپای. دی الله لوی نعمت سره رمضان راولې زده لاک لاک شکرانه او حمد سالانګان دی الله سره رمضان موږ ته راول باید زړه موږ څنګه یو خوشاله یو او هر چا سره په ډیر ورین تندی باندې ملاو شو. وصلی الله تبارک وتعالى علی خیر. دعا وکي یا الله ته زموږ رمضان نیک مبارک وګرځي. یا الله دا لوی نعمت موږ ته راورساو. د دې نعمت د شکر ادا کولو توفیق موږ ته نصیب کړي. خو په شوق وای یا الله لوی نعمت موږ ته راورساو. د دې نعمت د حقوق د ادا کولو او د دې شکر د وستلو یا الله ته موږ ته توفیق نصیب کړي. یا الله د دې نعمت په مقابل کې موږ شاکر انسانانو ګرځي. یا الله ستا خو ډېر نعمتونه په موږ باندې کړي، دا د په لوی نعمتو کې او لوی نعمت را باندې وکړي. یا الله د دې په مقابل کې رښتینی شکر ادا کول موږ ته توفیق نصیب کړي. یا الله دا رمضان موږ لپاره سبب د مغفرت ګناهونو وګرځي، سبب د رضا د ستای وګرځي، سبب د پیدایش د تقوا په موږ کې وګرځي. یا الله په دې رمضان کې موږ رښتینی تقوادار انسانانو وګرځي. که په موږ کې څوک به وقوف وي د رمضان په قدر نه پوهیږي، یا الله ته د رمضان په قدر باندې پوهه کړي. که په موږ کې څوک ناپوه وي او غافل وي، یا الله ته بیدار
او متقی او پرهیزګاران انسانان وګرځي زموږ نه پوره کې کورو کې چې ته مریضان وي الله ټول مریضان ته شفا نصیب کړي زموږ ټول دوستان او اقرباو ته د روزو نیولو توفیق نصیب کړي یا الله دې فلسطینیانو په حال باندې رحم وکړي یا الله فلسطینیانو ته په رمضان کې لوی لوی فتح نصیب کړي رمضان دې فتوحات میاشت ده یا الله دې رسول په دې کې لوی لوی فتح تا ورته نصیب کړي دغه ستا بندگان دي یا الله ته فلسطینیانو ته لوی لوی فتح نصیب کړي او اسرائیل او متحدین یا الله ته ذلیل او رسوا کړي یا الله دې رمضان دې عبادت په برکت باندې ته اسرائیل او متحدین ذلیل او رسوا کړي وصلی الله تبارک وتعالى